دا د زابل ولایت شاجوی ولسوالۍ لویه پوځي قرارګاه ده چې له زیاتو وسلو، پوځي مهماتو او وسایطو سره د طالبانو لاسته لوېدلې ده. شاجوی ولسوالي چې د زابل ولایت په ټولو ولسوالیو کې پراخه ستراتیژیکه او مهمه ولسوالۍ بلل کېږي، له تېرو څو اونیو راپدې خوا طالبانو د یادې ولسوالۍ پر دفاعي پوستو بریدونه وکړل. افغان ځواکونه یې له پوستو ولسوالۍ ته تیښتې ته اړ کړل. د افغان ځواکونو څخه په پرېښودل شویو پوستو کې طالبانو ته ګڼ شمېر وسلې او مهمات په لاس ورغلل. طالبان د شاجوی ولسوالۍ د ګڼ شمېر دفاعي پوستو په نیولو سره وتوانېدل چې د شاجوی بازار ته دننه شي. یوازې ولسوالۍ او نظامي کنډک پاتې و چې طالبانو په ډېرې چټکۍ سره یاد کنډک او ولسوالۍ له څلورو طرفو سخت کلابند کړو. پر امنیتي ځواکونو یې ټولې اکمالاتي لارې وتړلې. افغان چارواکو د یادو کلابند عسکرو غږ نه ده اورېدلی او هیڅ د هوایي ځواک مرسته یې نه ده ورسره کړې. کلابندو عسکرو نور د دې توان نه درلود چې په لوږې نس پر قرارګاه له راچاپېر شویو طالبانو سره مقاومت وکړي. هغوی دا لار غوره کړه چې ټول دولتي تاسیسات طالبانو ته په دې بدل کې پرېږدي چې دوی ته طالبان د تیښتې لار ورکړي. طالبانو هم نه غوښتل چې کلابند عسکر ووژل شي. همدا سودا یې ورسره ومنله. افغان ځواکونه مرکز کلات ته وتښتېدل. طالبانو یې پر ټولو تاسیساتو وزر وغوړاوه. طالبانو د شاجوی ولسوالۍ په نظامي مرکزونو کې زیات شمېر نظامي تجهیزات لکه بار وړونکي موټر، شوبلې، رینجر موټر، ټانګان، لږ تر لږه 300 میله سپکه او درنه وسله، یو ډیسي توپ او داسې نور زیات شمېر دولتي تاسیسات نیولي دي. اوس د غزني ګیلان ولسوالۍ څخه د زابل مرکز کلات ترمنځ پر لویه لار پر ټولو امنیتي پوستو د طالبانو سپین رنګ بیرغونه لګول شوي دي. دا ټانک د افغان ځواکونو وو. اوس پکې سپاره کسان طالبان دي. راځئ وګورو چې اوس پر لویه لار موټروانان او مسافر څه احساس کوي. ویل کېږي چې د نورک په پوسته باندې له موټروانانو څخه پیسې اخیستل کېدې. څه ډول احساس کوئ؟ طالبانو څخه راضي یاست که یا؟ په افغانستان کې زیاتو رسنیو کوښښ کاوه چې طالبان افغان اولس ته پاکستاني افراد معرفي کړي، خو د دوی هغه ټولې هڅې ناکامې شوې دي. نن دلته اولس له طالبانو خوښ بریښي او طالبان خپل ورونه ګڼي. تاسو دلته ولیدل طالبان شاجوی ولسوالۍ ته رادننه سول، تاسو یو پاکستانی کې ولیدئ؟ یا پاکستانیان وو، ټول د افغانستان شاجوی خلک وو، زموږ دوی ورونه وو ټول. د افغانستان اسلامي امارات، د افغانستان اسلامي امارات، مرګ به امریکا، مرګ به غلامای امریکا. د شاجوی بازار د نور کله په پرتله ګرم ښکاري. خلک خپل کارونه په ښه ډاډه زړه ترسره کوي. دوکانداران هم د طالبانو پر راتګ خورا خوشحاله دي. طالبان تر سره راغلاست وایو او په دې باب باندې طالبان رالو دغه ته شاجوی ولسوالۍ ته انشاءالله امن و امان ده. خلک خوشحاله دي، رشت جوړ ده، له مخه څوک نه راتلو، اوس ډېر ښه رشت ده، سوداوې شروع دي، دوکانداران ټول خوشحاله دي. موږ ټول ډېر الحمدلله خوشحاله یو. دوکانداران اوس په امن کې دي. که څه هم مخکې دلته چې حکومت ولو د دوکانو حسابونه ډېر په تکلیف موږ کول، دغه کتابونه به موږ ټول کور ته به وړل. په لارې هم خطر ولو، د پیسو خطر هم ولو، او قسم قسم خلک ولو. ولاکه که څه وایم د خپل سر بیره هم د خپل سره هم ونه څه کولی. او اوس خو بیخي الحمدلله ښه یم، نشته کتابونه په داخل کې زموږ پیسې پاتې شي، هېڅ مشکل نشته. ولاکه دوکان کلپن خلاص پاتې شي باندې ویرېږو نه. ګل حبیب د غزني ګیلان ولسوالۍ څخه خپل د موټرسایکلو شورم د شاجوی بازار ته رانقل کړی دی. نوموړی وایي خوشحاله یم چې یو بازار د طالبانو تر کنټرول لاندې وي او موږ پکې خپل کارونه په آرامه مخې ته وړو. دلته څه کاروبار کوئ؟ شورم د موټرسایکلو. ښه، د طالبانو په راتګ سره څه احساس کوئ؟ طالبانو په راتګ سره ډېر خوشحاله یو. کاروبار به هم نه وي بند شوی؟ شکر
مخکې څنګه و دلته چې حکومت و اوس څنګه خو نس راتلی مشکلان خو وبند نو اوس بیخي خوشحاله دي خلک ټول بیخي خوشحاله دي د بازار خلک څه وایي د بازار خلک له طالبانو خوشحاله دي او که بیخي دونه خوشحاله دي یعنې هغونه وخت نه دي خوشحاله شوي لکه دا اوس خوشحاله غزنیوال اشنا پښتو پریس زابل شاجوی